د سراج الامارت تاریخي ودانۍ د ننګرهار مرکزی ښار جلال آباد کې دا تاریخي ودانۍ یو له پخوانیو ودانیو شمیرل کیږي چې د باچا امیر حبیب الله خان په دوره کې جوړه شوې او ویل کیږي چې هغه مهال د یاد باچا تفریحي او پایتخت و، کوم چې به د ژمي پر مهال له همدې ځایه د هیواد چارې سمبالولې. خو د غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ځینو کشمکشونو له امله دغه ودانۍ وسوځول شوه. د سراج الامارت ودانۍ په تیرو 4 لسیزو جګړو کې 10 سلنه له منځه تللې وه چې د تیرو شپږو کلونو په اوږدو کې بیا ځلې رغول شوې ده. د تاریخي آباداتو د څارنې شبکې مرستیال بیدار حلیمي وایي د سراج الامارت تاریخي ودانۍ په تیر نظام کې په غیر معیاري ډول جوړه شوې ده. نوموړې اندېښنه وښوده چې په دغه کار سره د یادې ودانۍ خپل تاریخي قدامت ته ورزښت له لاسه ورکړی دی. د سراج الامارت بڼ کې کومه تاریخي ودانۍ چې وه د هغې تاریخي ارزښت خو له منځه تللی دی، ځکه چې څنګه چې په کار وه چې ورغېږي تاریخي بڼه باندې نه ده راغېدلې، لکه څنګه چې دارالمان ماڼۍ راغېدلې ده، تاج بیګ ماڼۍ، نورې په افغانستان کې تاریخي ودانۍ راغېدلې دي، په هغه توګه باندې نه ده راغېدلې، نو تاریخي ارزښت یې تقریبا له منځه تللی دی. د سراج الامارت بڼ یوازینی بڼ دی په ننګرهار جلال آباد ښار کې چې لوی بڼ دی او ډېر زیات راتلونکي لري، ډېر زیات سیلانیان لري. ټاکل شوې وه د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په ورځ د دغه ودانۍ پرانیسته وشي، خو له دې نیټې وړاندې طالبانو ټول افغانستان تر خپل ولکې لاندې راوست او د پرانیستې چاره یې پاتې شوه. په همدې حال کې ځایي اوسېدونکي بیا د اسلامي امارت له مسؤلینو غواړي چې د سراج الامارت ودانۍ او د دې په څیر دی په دې ولایت کې د نورو تاریخي ځایونو ساتنې ته خاصه پاملرنه وکړي. دوی همدارا زیاتوي چې تیر نظام کې په دې ودانۍ کې د موزیم د جوړېدو پلان و چې اسلامي امارت څخه غواړي دوی دې هم هغه پلان عملي کړي. هغه حکومت خو د ننګرهار ولس ته دا وعده ورکړو چې دلته موږ موزیم جوړو او د موزیم په برخه کې دلته کار کوو. موږ د اسلامي اماراتو د چارواکو څخه دا غواړو چې دلته د هغه حکومت هغه پلانونه دلته تطبیق کړي، لکه څرنګه چې دا باغ ده دلته مختلف ولایتونو څخه په مختلفو وختونو کې دلته سیلانیان راځي او د ننګرهار ښکلا یې دغه باغ زیات کړی. دا 8 کاله به د باندې کار روان و او د تیر دولت غوښتنه دا وه چې په دغه کې باید موږ موزیم جوړ کړو او دا باید ملي شتمني ده، باید دې څخه یو ښه ماڼۍ چې څه رقم ډیزاین شوی هغه ډیزاین باندې اوس جوړه شوې نه ده، یو تکمیلات یو څو نیمګړتیاوې ورپکې شته. نو دا چې تغییرات راغله، نظام بدل شو، غوښتنه مو له دغه اسلامي اماراتو نه دا ده چې تاریخي ځایونو ته د افغانستان شتمنیو ته د افغانستان آباداتو ته زیاته پاملرنه وکړي او موږ د دوی نه غواړو چې هغه کومې ودانۍ دي، کومې تاریخي ځایونه دي او افغانستان کومې زیرمې دي د دوی څخه ساتنه وکړي، د دوی څخه دفاع وکړي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي آباداتو د برخې مدیر مولوي امان الله هم ومنله چې د سراج الامارت تاریخي ودانۍ د بیا رغونې چارې غیر معیاري ترسره شوي او خپل تاریخي ارزښت یې له لاسه ورکړی دی. دی په ورته وخت کې ډاډ ورکوي چې اسلامي امارت به هیچاته اجازه ورنه کړي چې د تاریخي ځایونو خپل سرې کیندنې وکړي، قاچاق یې کړي او له منځه یې یوسي. او په دغه برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه وکړه چې پر وخت دوی ته خبر ورکړي. موږ ولسونو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله داسې څه خبره به نه راځي چې هغه که د عابداتو په باره کې، که هغه د لرغونو اثارو په باره کې، انشاءالله چې موږ به د هغوی ساتنه کوو. دا به زموږ فرض وي چې موږ ملي منافع د ملک چې کومې وي د ولسونو لپاره د کوم خیر ښېګڼې وي، انشاءالله په مجموع کې موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې موږ د دې محافظین یو، اسلامي امارت مجاهدین د دې محافظین دي، هېڅ چاته دا اجازت نه ورکوو چې په دې کې خودسري کارونه وکړي یا دغه زموږ لرغوني اثار د ملک نه په یو طریقه باندې قاچاق کړي یا خرڅ کړي یا غیر قانوني کومې کندنې وکړي. البته د ولسونو نه او د ملت نه او یا د افغانانو نه هم دا هیله لرو او د هغوی نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ سره تاسو پوره همکاري وکړئ. د دغه ودانۍ د بیا رغونې کارونه د 1495 کال د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه په 50 میلیونو افغانیو پیل شول چې د 1400 کال په لومړیو کې چارې بشپړې شوې. هیره دې نه وي چې د دې ودانۍ د جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره د وخت والي ګل اغا شیرزي له لوري پیل شوې وې، خو وروسته یې بیا د جوړېدو چارې د هماغه وخت اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري په دې موخه ودرول شوې چې تاریخي ارزښت ته یې پام نه و شوی. سباون ساحل، روحي نیوز، ننګرهار.